السلام علیکم. احمد افیشل یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. دوبۍ یوه نوې فیصله وکړه چې 40 ساعتونو لپاره به دوبۍ لاک ډاون یا بند دي. د هغې ترڅنګ RTA هغو کسانو لپاره کوم څوک چې بسونو او ټیکسیو کې ځي یو ډېر ښه اعلان وکړ. نو د دې خبرونو خبرولو لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. که مو احمد افیشل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو دا هم در سره سبسکرایب کړئ، ولې چې د دې چینل موخه صرف او صرف د خپلو مسافرو ورونو خدمت کول دي، که هغه په اماراتو، سعودي عربستان، کویت، قطر او یا نورو خلیج ملکونو کې دي، چې تر څو د دې ملکونو کې چې کوم نوي خبرونه راځي، که هغه د ویزو په اړه یا د قانونونو په اړه او یا نور د څه نو تاسو ته یې په وخت ورسوي. نو د دې لپاره تاسو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. را به شو اول خبر ته. دوبۍ حکومت اعلان وکړ چې د نن نه پس به دوبۍ 40 ساعته د 2 هفتو لپاره بندي. هیڅوک به د خپلو کورونو نه بهر نه راوځي، خو په دې کې صرف هغه کسان تللی شي کوم څوک چې خوراکي سامان خپل کور ته اخلي یا دوایي اخلي، او یا بل ډیره زیاته مجبوري صرف هغه کسانو ته اجازه ده، خو هغه هم په مکمل کور کې یو کس ته اجازه ده چې صرف هغه کس به ځي، د کار به خلاصي او واپس به راځي. نور هیڅوک هم نشي کړی چې بهر لاړ شي. خو په دې کې خو کسانو ته اجازه ورکړی شوې ده کوم څوک چې پولیس کې، آرمي کې، هسپتالونو کې یا درملتونونو کې کار کوي او یا د هغې ترڅنګ خوراکي شیان پلوري، نو دغو کسانو ته اجازه ورکړی شوې ده چې بهر لاړ شي. نور هیڅ چاته هم اجازه نشته چې د کور نه بهر لاړ شي. که ځي هم نو هغه به صرف یو کاسي، هغه هم چې څوک خوراکي شیان، دوايي او یا بله ډېره غټه مجبوري، نو هغه کسانو ته اجازه ده چې بهر لاړ شي. په موټرونو کې چې کم 3 کسانو ته اجازه وه، هغې باندې هم بندیز ولګېدو. د نن نه پس به په موټر کې 3 کسان نه ځي. او د هغې ترڅنګ بل ښه خبر دا دی چې RTA یا روډ ټرانسپورټ اتھارټي اعلان وکړ چې په لوکل بسونو کې څوک سفر کوي بالکل به هغه مفت وي، د هغې نه به هېڅ کرایه نه اخیستی کېږي. او د هغې ترڅنګ د RTA چې کم لوکل ټیکسیانې دي هغې کرایه کې 50% تخفیف راوستی. د مثال په ډول ته د یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، د هغې ځای کرایه راغله 50 درهمه، نو تا نه به صرف 25 درهمه اخیستی کېږي. واقعا هم ښه خبر دی. نو دا د نن ورځې تازه معلومات. د نورو معلوماتو لپاره تاسو دا چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیوګانې د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکې کړئ. نور مو په خدای سپارم. د الله په امان.